چې ما ته افسوس کېږي چې میرټ نشته، انصاف نشته. ظالمه سبا به زه ستا په کومه کنده کې وجود ګورم؟ زما په جبڼ کې په نیرونو کې لاشونه را روان دي، خټې لاسونه یې تړلي، ته بیا دا د سعودي نه بلټي راله او زه یې په جبڼ کې راوباسم د نیرونو نه. ته نه بیله را روانئ، لاس او خپې بیله را رواني، خو د غل پته نه لګي. ای زما خوږه وروره، ای زما محمدزاده، زه تا له سوال نه راغلی یم، زه جنګل راغلی یم چې د دې خبرو نه واوړه، د دې خبرو نه واوړه. دا مه کوه، نشته د ظلم خلاف اواز هېڅوک نه شي اوچتولی، ته مه اوچتوه. خپل کارکنان لګیا دي قتلیږي. زما په خپل حکومت کې ما ته انصاف نشته، زما په خپل حکومت کې ما ته میرټ نشته. زه د دې خبرو ډېر مذمت کوم چې کم از کم د پی ټي آی کارکن خو د انصاف خبره کوي، د میرټ خبره کوي، د چا خلاف خبره نه کوي، د چا بغاوت نه کوي د حکومت خلاف، د خپل ایم پی ای خلاف بغاوت نه کوي. خو په دې خبره زه ډېر غټ نن ما ته ډېره صدمه ورسېده. ما په کور کې مرګونه راغلي خو ما نه دي جړلي. ما د جاوید طوفان چې کم زمانه شهید شو، په څه شهید شو، په څه کې مړ شو، هغه چېرته لاړو؟ نن زما د 25 سال کارکون، داسې کارکون چې نه پوله غوښتې ده، نه د چا نه نوکري غوښتې ده، نه د چا نه مطلب دی ضرور دپاره څه ډیمانډ کړی دی، نه د حکومت نه د لارې کوڅې ډیمانډ کړی دی، خو د حق خبره یې کړې ده. نو ما ته په دې باندې ډېر غټ افسوس کېږي. زه یو هفته مخکې په ده پسې رالم او په دې پلازه کې دی ما کېنو او ورته مې ووې چې محمدزاده رو زما سره چې څه وشو نو دا زه تا ته نشم ویلی، زما زړه دن نه دی، زما زړه وینې غورځوي، خو زه تا ته ضروري یو وصیت کوم چې زه ستا د پلار په مخ وخ کې نشم لیدی چې زما دلته 15 کارکنان دلته ولاړ دي. دا زما سره جرګه راغلې وه چې تا د ډاکټر خلاف ټیک ته چې تا به د حق اواز کړی، خو د میډیا طریقه ستا دا نه ده. په کومه طریقه چې تا دا خبر اوچته کړه، دغسې تا د ډي سي خلاف یا د اے سي خلاف یا د چرسو د پوډرو خلاف دا کومه خبر اوچته کړه. زه دا منم چې دا ته حق وی، خو دا پاکستان دی وروره، په دې کې ګوره د حق ملګري نشته. زه د دې سمې دپاره د عمران خان ټیکټ میلاو نه شو، زه آزاد ودرېدم، خو کوم ځای و هغه میرټ او کوم ځای هغه انصاف ما د چا ووټ راکړو. ما بغاوت وکړو چې بای دا زما د دې سمې حق دی. ما ورته دا خپل چې په ما څه تېر شوي دا ټول ورته ما کېښوده چې ما ته افسوس کېږي چې میرټ نشته، انصاف نشته. ظالمه سبا به زه ستا په کومه کنده کې وجود ګورم؟ زما په جبڼ کې په نیرونو کې لاشونه را روان دي، خټې لاسونه یې تړلي، ته بیا دا د سعودي نه بلټي راله او زه یې په جبڼ کې راوباسم د نیرونو نه. ته نه بیله را روانئ، لاس او خپې بیله را رواني، خو د غل پته نه لګي. ای زما خوږه وروره، ای زما محمدزاده، زه تا له سوال نه راغلی یم، زه جرګه راغلی یم چې د دې خبرو نه واوړه، د دې خبرو نه واوړه. دا مه کوه، نشته د ظلم خلاف اواز هېڅوک نه شي اوچتولی، ته مه اوچتوه. دلته د ظلم خلاف چې څوک اوچتوي هغه مري. سبا به په ګنو کې پروت دی، سبا به په دوچو کې پروت دی، سبا به د خټ لاندې پروت دی. په دې الفاظو مې پوهه کړو، یو هفته ټایم مې په ګارنټۍ ورکړو چې یو هفته ته د سخاکوټ د کور نه مه راوځه. زه تا ته سوال نه راغلی یم چې مه راوځه له کوره. که چېرې ته چېرته ځې هم نو خپل پلار ته وایه چې بابا دیزګي ته لاړم، خو زه تا ته سوال کوم چې د سخاکوټ بازار ته مه راوځه. زما تجربه ده 25 سالو، ظالمه برېښنانه ګاډي ته پورې راغې زما سره او ګاډي ته وخېجولم او ما ته یې وې ځه زه به پکې سوچ وکړم، ما دا څه چې دې کړي دي، زه به جرګې جوړې کړم، مرکې به وکړم، د خلکو پښتو به ستا لپاره پرېوځم، سوال به لاړ شم، خپله ښځه به ولېږم، د هغوی په ښځو پسې به لاړ شم، سوال به ورته وکړم چې خیر دی زما د دې ورور نه غلطۍ شوي دي، آینده به نه کېږي. دا کم ملک دی یار، ما دا ته څه کې. خو نن زه هغه خبرې زما په زړه کې دلته چې زه ودرېږم، ما بېګا ډوډۍ نه ده خوړلې، چای مې نه ده څښلی، ټوله شپه زما ښځې زما سره ژړلي دي. ما ته افسوس کېږي، خو څه وکړم، زما بله لار نشته. دا زما داسې ټیم و چې زما سره 126 دن په اسلام آباد کې
په یوه جوړه کې دوی تېرې کړي دي د کانټینر مخې ته د مردان په ګراون حملو کې د عمران خان په کانټینر موږ د عمران خان څوکیدارۍ کړي دي څوک به هغه وخت کې زموږ سره خو ما ته افسوس کېږي چې نن زمانه هغه خلک مري نن زمانه هغه مري د خل پته نه لګي ما ته ډېر افسوس کېږي زه د عمران خان نه د وزیر اعلی نه د خپل آی جي نه د خپل ایم پی ایم این اے نه دا مطالبه کوم چې وروره که تاسو د 25 سال قربانۍ دي زمونږه او دغه ځای ته مونږ رسولي یې نو زمونږ تپوس وکئ که تپوس هم ونه کړو نو کېدی شي چې مونږ د سیاست نه کناره کشي اختیار کړو د هغې وجه دا ده چې مونږ په پردي حکومت کې د نورو حکومتونو د نورو ایم پی ایګانو د نورو ایم این ایګانو مونږ تقریرونه کړي دي جلسې هم کړي دي خو چا نه جیل ته وړي یو چا نه په مونږ اف آی آر کړي دي نه چا مونږ له د مرګ دمکیانې را کړي دي خو چې زما خپل د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی نو مونږ جیلونه ولیده ما د تیمرګرې جیل په دې کې ولیدو په دې خپل حکومت په دې ټینیور کې ما د ملکند جیل نه ولیدلی ما ولیدو ما مردان نه ولیدلی ما ولیدو نو زه دا افسوس کوم او ډېر په دغه سره دا خبره کوم د میډیا په وساطت سره چې وزیر اعلی صاحب ته هم دا وایم چې زما خوږ وروره دا ستا هغه ټایګر و چې تا به موږ ته آواز وکړو ما بېګا تا ته د ده تصویران هم در سینډ کړي دي او تا ته ما وویې چې باچا دا هغه ټایګر و چې ستا دپاره ده به د اسلام آباد د پیښور چې تا به وویې چې په سوات کې جلسه روان دا به زما سره د کمانډو غونته ټول تیار وو او خپل دیاړي به یې قضا کړه خپل دوکان به یې قضا کړو خپل کاروبار به یې قضا کړو او ستا جلسې ته به در ورسېده نو ما ته دا خبرې را یادېږي بېګا ټوله شپه ما د تصویران راړول د ده ریکارډ ما راړو د هغه کالج چې په کم کې دی ما څه در کړی و هغه تصویر بېګا ما هغه ته ولیکو چې دی د دې سن نه په دې پاټۍ کې کار کوي نو زما خوږ وروره په خپل حکومت کې مونږ مرو زمونږ غم وکړه که غم هم نشي کولی چې مونږ بیا په قلاره کینو ډېره مهرباني